اوس یوازې د اعلاناتو په کتلو سره تاسو کولی شئ چې فری ډول سره کرنسي وګټئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور دلغه کریمي. نن په دغه نوې خوندوره ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. په دغه نوې ویډیو کې ستاسو لپاره دغه ډول ویب سایټ معرفي کوم دوستانو، له کوم څخه تاسو کولی شئ یوازې په اعلاناتو کتلو سره تاسو ارنینګ وکړئ، کرنسي چې نه ترلاسه کړئ. دوستانو بالکل حقیقي او باوري سایټ دا، ویډرای له ثبوت سره تاسو ته ښایم. نو دوستانو په دغه سایټ کې مخکې هم ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه، تاسو کولی شئ د هغې لینک د ویډیو لاندې ډسکرپشن څخه ترلاسه کړئ او هغه ویډیو وګورئ. نو دوستانو د دغه سایټ لینک مکمل ډول سره ما تاسو ته د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې ایښی، تاسو د هغې څخه ترلاسه کولی شئ. له دې څخه مخکې چې موږ په ویډیو باندې شروع کړو، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله کوم زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، دا ویډیو درسره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ، تر څو نورو ملګرو دوستانو ته برخمن شي. نو دوستانو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه ډول سفر خلاص شي. کله چې دغه ډول سفر خلاص شي دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دې کې اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړولو طریقه یې ډېره سمپل او ایزي. تاسو به راشئ دلته اونلی راجسټر باندې انتخاب کړئ. کله چې راجسټر باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو څخه دلته یوازې یوزر نیم غواړي، همدارنګه دوستانو دلته ایمیل له تاسو څخه غواړي، انټر پاسورډ او همدارنګه کنفرم پاسورډ لازم. دوستانو زه یو یوزر نیم ورته ورکوم، لیکم چې یوسف جان 450 او د هغې څخه وروسته زه دلته ورته یو ایمیل انتخابوم. کله چې ایمیل ورته انتخاب کړو دوستانو، دلته دریم کې راځم دوستانو، یو پاسورډ به تاسو ورته انتخاب کړئ. دغه ډول سره پاسورډ ورته انتخاب کړئ دوستانو. کله چې پاسورډ ورته انتخاب کړو دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته دغه کومه کیپچه چې ده دوستانو، دغه به تاسو کمپلیټ کړئ. نو دوستانو کله چې کیپچه کمپلیټ کړئ دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغې راجسټریشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې راجسټریشن باندې کلیک وکړو دوستانو، ستاسو اکاونټ به مکمل ډول سره کمپلیټ شي. نو دوستانو کله چې تاسو راجسټر باندې کلیک وکړو، ستاسو صفحه به مکمل ډول سره راخلاصه شي. کله چې دا صفحه راجوړه کړه دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو له هېڅ څه سره غرض نه کوئ دوستانو. تاسو به دلته اونلی راشئ، دلته به تاسو په دغې مینو باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې مینو باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته وګورئ دوستانو په دغې ځای کې PTC اډورټایزمنټ، دا وګورئ دوستانو په دغه ځای کې PTC اډورټایزمنټ. کله چې PTC اډورټایزمنټ باندې کلیک وکړو دوستانو، نو دوستانو تاسو په اډورټایزمنټ کې چې کومه ده دوستانو، بالکل په وړیا ډول سره تاسو ته کرنسي درکوي. تاسو کولی شئ چې هغه ترلاسه کړئ. دوستانو زه راځم دغلته په دغه لومړني باندې کلیک کوم. کله چې دغه لومړني باندې کلیک وکړو، ویو نو په دې باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، نو دوستانو تاسو به دغه ته انتظار وباسئ تر څو به دغه کوم ایډز چې ده دا به یو دقیقه ورته انتظار وباسئ تر څو به یو دقیقه کې دغه مکمل ډول سره کمپلیټ شي. کله چې د دې یو دقیقه پوره شو دوستانو، تاسو بېرته د هغې څخه بیک کېږئ. نو زه ورته انتظار کوم تر څو پورې زما یو دقیقه پوره شي. ویډیو سکیپ کوم، ویډیو سکیپ کړله او کوم ریوارډ چې هغه ماته رانه کړه تر څو پورې یو دقیقه د دې مکمله شي دوستانو. نو کله چې دا ویډیو مکمله شي، تاسو ته ایډز درکوي. دلته وګورئ دوستانو، تاسو کولی شئ هر رقم ایډزونه دي، خو ډېر دونه تاسو څخه مصرف نه غواړي دوستانو. صرف دغه صفحې ته ننوځئ، دغه کوم اجتماعي صفحات دي دا تاسو ته ښیي دوستانو، او دې من تاسو ته یو XRP درکوي دوستانو. د هغې څخه وروسته دوستانو زه راځم تاسو ته د دې د ویډرا کولو طریقه ښیم چې ویډرا نه څنګه کېږي. دا چې ویډرا نه څنګه کېږي دوستانو، تاسو به راشئ دلته به یو ځل بیا په دغه مینو باندې به کلیک وکړئ. کله چې مینو باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په ویډراولز باندې به کلیک وکړئ. کله چې ویډراولز باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به دلته دغه ځای کې دوستانو تاسو د دغه ویډرا کولو طریقې ته لږ تاسو ځیر شئ دوستانو، تر څو به دغه طریقه تاسو سمه زده کړئ دوستانو. د دې ویډرا لږ مختلفه ده له نورو ویډراګانو څخه دوستانو. اول د کوم مینیمم کوم زموږ اماونټ چې د هغې موږ ته تیار موږ ته راکړی، دغه نه ما په اعلاناتو سره ګټلي، زه هغه کولی شم بالکل د انلیمیټډ څونه چې تاسو کولی شئ ویډرا نه وکړئ، نو دوستانو تاسو جنه کولی شئ. خو په ورځ کې تاسو ته یو ویډرا درکوي دوستانو. دا کوم اماونټ چې ده دوستانو، هغه زما تیار ورکړل شوی ده. د هغې څخه وروسته دلته موږ ته وایي چې تاسو د خپل XRP اډرس ریپل نیټورک دا ورته داخل کړئ. د هغې څخه وروسته دوهم چې کوم دی دوستانو، دلته وګورئ ډیسټینیشن ټیګ TRX ټیګ دا به انتخاب کړئ دوستانو. دا چې څنګه کېږي دوستانو، تاسو به راشئ خپل بینانس به راخلاص کړئ. بینانس کې چې څنګه اکاونټ جوړېږي دوستانو، ما تاسو ته په ویډیو جوړه کړې، د هغې د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې هم لینک شته، تاسو هغې څخه کولی شئ چې وګورئ او ویډرا ورته وکړئ. دوستانو تاسو به راشئ په دلته سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ چې XRP. کله چې XRP ورته ولیکو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغې ډیپوزیټ XRP باندې به کلیک وکړئ. کله چې ډیپوزیټ XRP باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په ریپل باندې کلیک وکړئ. کله چې ریپل باندې کلیک وکړو ملګرو،
نو دوستانو کله چې ریپل باندې کلیک وکړو تاسو ته به دغه ډول صفحه راخلاص شي. کله چې دا ډول صفحه تاسو ته راخلاص شي دوستانو دلته وګورئ دوستانو لومړنی چې کوم یو دغه د ایکس آر پی اډرس دا او دوهم چې دغه کوم دا ټیګ دوهم کې به تاسو دغه ټیګ پیسټ کوئ. نو زه راځم دوستانو دغه کوم لومړنی چې دغه کاپي کوم دا کوم د ډیپوزیټ کوم اډرس چې دوستانو دا کاپي کوم. کله چې دا کاپي کو دوستانو دا کله چې دا ورته پیسټ کو دوستانو د هغې څخه وروسته دوستانو دغه کوم د ایکس آر پی ډیسټینیشن ټیګ ایکس آر پی ټیګ دا دوستانو دا به تاسو دلته ورته پیسټ کړئ. دوستانو را به شي تاسو دلته دغه دوهم به کاپي کړئ. کله چې دغه دوهم ورته کاپي کړ د هغې څخه وروسته به راشي تاسو ته به دلته دا پیسټ کړئ. کله چې دا ورته پیسټ کړئ دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشي دلته په ویډرا باندې به کلیک وکړئ. نو دغه دی دوستانو زمونږ د کومه ویډرا چې وه دا سبمیټډ سکسسفولي زمونږ ویډرا وشو دوستانو. بیا به تاسو راشي وګورو دوستانو دغه ویډرا چې کومه کېږي دا لږ وخت نیسي. تاسو به راشي دلته په ویډرا باندې به بیا کلیک وکړئ. کله چې ویډرا باندې کلیک وکړو دوستانو دلته وګورئ دوستانو زما دا کوم ویډرا چې دا په پروسس کې روانه ده تاسو به ورته لږ شیبه انتظار وباسئ تر څو پورې زموږ د ویډرا کمپلیټ شي. دا هم تاسو زه ښیم دوستانو تاسو راسره ویډیو مه سکیپ کوئ ویډیو راسره وګورئ. نو دوستان تاسو ته ګورئ زموږ ویډیو تر څو پورې پروسس کې روانه ده. هغې څخه وروسته دلته وروسته زموږ باینانس ته میسج راغی. نو تاسو دلته ګورئ دوستانو کله چې دغه میسج ورته راشي دوستانو تاسو ته وایي چې دغه ستاسو کوم ویډرا چې دا پروسس کې ده. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې مې کلیک وکړو دوستانو ګورئ دوستانو ما پرون دې نه ویډرا کړې دغه ویډرا زما کمپلیټ شوې ده. ګورئ د هغې څخه وروسته ګورئ دوستانو دغه تر څو پورې زموږ کنفرم کې روانه ده. نو تر څو پورې دا کمپلیټ شي تاسو به لږ شیبه ورته انتظار وباسئ دوستانو تاسو دا ویډرا مکمل سره کمپلیټ شي. نو دا وه زموږ د نن ورځې بالکل خوندور او په زړه پورې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسېږي. دغه ډول ښکلو او په زړه پورې معلوماتي او ټکنالوژي ویډیوګانو لپاره که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو د سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان او ملګري مو ترې نه برخمن شي.